د اشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو روشان نورزی ما د اشنا ټک د پروګرام کوربه. درنو اوریدونکو د نن شپې د اشنا ټک په خپروني کې ګوګل ټرانسلېټ ته د پښتو ژبې د شاملېدو په اړه باندې خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې د پښتو نه نورو ژبو ته او د نورو ژبو نه پښتو ته د ژباړې لپاره ګوګل ټرانسلېټ څنګه استعمالولی سو او د پښتو ګوګل ټرانسلېټ د لا ښه کولو او غني کولو لپاره نور څه کول پکار دي. درنو اوریدونکو ګوګل پرون د پښتو ژبه ګوګل ټرانسلېټ ته ورزیاته کړه. په دې سره پښتو ژبه د هغو 103 ژبو په کتار کې راغله چې په ګوګل ټرانسلېټ کې شامله ده. ګوګل ټرانسلېټ د ګوګل د شرکت هغه پروګرام یا خدمات دي چې څوک کولی سي چې په مرسته یې د یوې ژبې نه بل ژبې ته ترجمه وکړي، خو البته په دې شرط چې ژبه په ګوګل ټرانسلېټ کې شامله وي. د پرون راهیسې په ګوګل ټرانسلېټ کې د پښتو ژبې د ور اضافه کولو په اړه ډېرو پښتنو د خوشحالۍ اظهار کړی دی او پیغامونه یې خپاره کړي دي. دا چې ګوګل ټرانسلېټ ته د پښتو ژبې اضافه کول څه اهمیت لري او څنګه ورنه ښه ګټه اخیستل کیدای سي، او دا چې د ژبې او کمپیوټر پوهانو ته او موږ او تاسو ته څه کول پکار دي چې پښتو په ګوګل ټرانسلېټ کې لا پسې غني کړو. په دې اړه باندې د نن شپې د اشنا ټک په پروګرام کې د میلمنو سره بحث کوو. په پروګرام کې میلمانه را سره سید مرجان ځاځي صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر هم دی. او بل میلمه مې مختار احمد احسان صاحب دی چې د امستردام د پوهنتون د اقتصاد پوهنې د پوهنځي محصل دی او د لاروبر د ویبپاڼې د آنلاین کتابتون چلوونکی هم دی. وګورو چې او میلمانه مې په لاین کې دي او که څنګه. ځاځي صاحب تاسو زما اواز اورئ؟ وعلیکم السلام. او احسان صاحب تاسو هم زما اواز اورئ؟ بله. ستاسو دواړه نه مننه کوم. البته درنو اورېدونکو ته باید ووایم چې که چیرې دوی غواړي چې په پروګرام کې برخه واخلي او خپل نظر او خپلې پوښتنې مطرح کړي، نو دوی کولی سي چې زموږ پروګرام ته زموږ سټډیو ته په 001 202 619 126 باندې ټلیفون وکړي، او که چیرې غواړي د افغانستان په شمېرې موږ ته ټلیفون وکړي، نو زموږ د افغانستان شمېره ده 0 0 همدارنګه دوی کولی سي چې د فیسبوک په پاڼه باندې یعنې پشتو VOA په فیسبوک پاڼې باندې موږ ته خپل نظریات او خپلې پوښتنې د نن شپې د اشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې ولیکي او موږ بیا په پروګرام کې د میلمنو سره مطرح کړو. زه به اول ځاځي صاحب ته ولاړ سم. ځاځي صاحب یو څه وخته مخکې تقریبا څو اونۍ مخکې موږ تاسو په دې باندې پروګرام کړی و چې څنګه کولی سو چې د ګوګل ټرانسلېټ لپاره د پښتو البته د شاملولو لپاره څه کار کولی سو او څه باید وکړو تر څو چې دا شامل سي، او دا د پرون شامل سوه پښتو. دغه ستاسو په نظر څومره یو مهم قدم دی او فکر کوئ چې د دې نه وروسته نور کار ته هم ضرورت سته او که څنګه ډېر لنډ؟ بله، د ګوګل ټرانسلېټ کې لکه تاسو څنګه وویل سلو نه زیاتې ژبې مخکې نه پکې دي، نو د دې نه معلومیږي چې د کامیابی په ډیرو ژبو کې په ډیرو هیوادونو کې خلکو منلې ده. نو تاسو پښتو په کې پاتې و یو څو نور وړي ژبې دی هغه په کې پاتې وي. نو زه اضافه کېدل په خپل د ګوګل پلیټفارم کې او د ګوګل کمپنۍ کې چې یو د پښتو ژبې کوم اپلیکیشن یا کوم پروګرام اضافه کیږي، هغه د کامیابی باعث ګرځي د ژبې لپاره هم او د ټولنې لپاره هم. د نه علاوه لکه تاسو دویمه پوښتنه دا وکړه چې آیا نور کار پکې شته که نه. تر څو چې ما لیدلي دي د ګوګل د ټرانسلیټ انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته د دې ژباړې کې ډېر کار باید شوی وای او شوی هم دی. دا اوسنی چې کوم ګوګل ټرانسلیټ شروع کړی دی دا د انګلیسي نه د پښتو لپاره د ماخل د پښتو نه د انګلیسي ته لږ څه کار پاتې دی پکې، او دا کوم انګلیسي نه چې پښتو ته ژباړه ده دا هم ډېره دقیقه نه ده، خو بیا هم کار پکې ډېر دی، ولې چې دکې موږ د زرهاو لغتونو یا د یو میلیوناو لغتونو نه بلکې د میلیوناو او د سلهاو میلیوناو د جملو ژباړه ده پکې. نو هغه په خپله ډېر زیات کار دی او هغه هم داسې یو چا دپاره لکه د ګوګل کمپنۍ چې هغه د ژبې متخصصین نه لري په خپله، خو په خلکو نه دا کار کړی دی
نو کار پکې ډیر د باید هغه ظرفیت باید ډیر خشي ډیر شي نه دي چې هغه نیمګړتیاوي لري خو هغه به زه چې وخت سره هغه نیمګړتیاوي چې کېږي غواړم چې خلکو ته یو دا هم وایم چې ډیر خلک په فیسبوک او نور په باندې کې لیکلي دي چې دا څنګه شاید زه یو شی لیکم او د متبل ترجمه کوي خو دا مشکل به په نورو ژبو کې هم د ما په ګوګل کې هم د ټرانسلیټ کې انګلیسي او اردو انګلیسي او فارسی هم ولیدل هغه کوم ډیر زیات نیمګړتیاوي دي خو دا معنا بیا دا نشو چې موږ د نیمګړتیاو سره پور پری او بس دا پروګرام هم د قبول کو خو د کې ډیر کار زیات دی اشاره زه خو غواړم چې خلک ته اشارات په د توکم چې وسم کار ډیر پکې دی او سم موږ کولای شو د ګوګل ټرانسلیټ د کمیونټي په نامه چې کوم خانه ده هغه ته موږ لاړ شو او دا څومره جملې هغه موږ ته راکوي هغه موږ اخی کو او نور هم ده bale په دې باندې به خبرې وکړو البته تاسو لکه څنګه چې وویله د ماشين ترجمه او د انسان ترجمه خو ډیر فرق کوي او تر اوسه پورې ماشين به په دې نه قادر شوی چې هغه رقم دقیقه ترجمه چې انسان یې کولی شي ماشين هم وکړي خو څنګه چې تاسو ولا دا یو ښه پرمختګ دی د ټکنالوژي په برخه کې د پښتو ژبې د ودې دا څنګه تاسو وینئ آیا فکر کوئ چې د پښتو ژبې شاملېدل په ګوګل ټرانسلیټ کې دا یو ډېر لوی ګام دی چې ټکنالوژي کې پښتو شامله سوله او دا د اوس په نورو پروګرامو کې په نورو مثلا آلاتو کې د ټکنالوژي په هغه کې به هم پښتو ژبه موجوده وي بل یو دنه دا په خپل هم ډېر ستر ګام دی لکه ما خو چې ویل ګوګل په خپل یو ډېر غټ شرکت دی په دنیا کې اول نمبر شرکت دی چې هغه دومره زیات خدمات وړاندې کوي خلکو ته او هم زیاتره خدمات وړاندې دي دویمه خبره ده چې دا ګوګل ټرانسلیټ په خپل یو دی ګوګل یو ډیر غټ پروګرام دی ډیر کامیاب پروګرام دی په دې کې د پښتو شاملېدل یو ډیر غټ خبره ده خو پښتو کې په ټکنالوژي کې د پښتو لپاره د مخ کې هم لکه فیسبوک هم یو څو کله مخکې د پښتو د ژباړې کار شروع کړی و هم د مایکروسافټ هم د پښتو په وینډوز کې او په افیس کې دا کوم پروګرامونه چې په دې دوه کې پښتو یې شامل کړی دی خو د ګوګل طرف نه لکه دا یو مخ څنګه غټ شرکت دی او د دوی خدمات ډیر زیات دي د جیمیل د ګوګل ټرانسلیټ او سلهاو نور خدمات چې دوی ورکوي چې کله چې ګوګل ټرانسلیټ د پښتو ژبه شامل شي نو بیا موږ ته یو احساس پیدا کیږي چې کله چې په آینده کې جیمیل کې هم مونږ پښتو کې ایمیل ادرس ولیکل شو نه تنها چې مطالعات پکې ولیکو خو هغه ایمیل ادرس چې کله مونږ لیکو هغه باید پښتو کې وي همدغه سي په بل ډیر غټ سرویس دی ګوګل هغه د موبایل ټلیفونونه چې دي دا د ګوګل طرف نه دي د انډراید په نامه چې دي نو هغه کې هم زور سره پلک تماس کیم دا پیشنهاد موږ د ټولنې نه بیا ورته کړو چې دا پښتو باید هغه کې شامل شي او د ګوګل ټرانسلیټ د دغه شاملېدل سره موږ ته یو احساس پیدا کیږي چې آینده کې ان شاء الله د انډراید کې هم پښتو شامل شي ډېر مننه کوم ځاځي صاحب احسان صاحب د ګوګل شرکت خپل په خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د دوی هدف د دې کار نه دی چې د خلکو ترمنځ پوهاوی ډیر سي د خلکو ترمنځ ارتباطات ډیر سي تر کومه حد پورې فکر کولی سي چې د پښتو ژبې شاملېدل ګوګل ټرانسلیټ ته به دغه هدف پوره کړي یوه خبره او بل خبره تر کومې اندازې پورې فکر کولی سي چې دغه د پښتو شاملېدل د ترجمې کوم خلا چې موجوده ده یا مقصد په پښتو کې چې کوم آثار موجود نه دي د دې سره آیا مرسته کولی سي او که څنګه بله د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ګوګل ټرانسلیټ یا د ګوګل ژباړن ته د پښتو زیاتېدل د نړۍ په ګوټ کې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې له نورو ټولو انسانانو لپاره د اړیکو اسانه کول یو ډېر لوی ګام دی یعنی د دې تر مخه پښتانه چې به د امریکا یا لندن څخه ماسه او په نور هیوادونو کې اوسېدل نور ژبې چې به زده کولې نو هغوی مجبور مکلف و چې لومړی د ایټالیوي یا له هالندي څخه انګلیسي ته ژباړه وکړي او بیا له هماغه ژبې څخه پښتو ته واړوي خو ګوګل دغه ستونزه له منځه لیرې کړه او پښتو یې له ډېر نور ژبو سره وصل کړه لکه څنګه چې مو مخته هم اشاره وکړه نیمګړتیاوې شته چې د هغه څه په تدریجي ډول باید کار وشي
او کار کیږي. بله، او دوامه می دا پوښتنه کوله چې تر کوم اندازې پورې دغه د ترجمې کوم خلا چې موجوده ده، مثلا زیاتره که وکتل سي ډېر شی په پښتو کې نه ترجمه کیږي یا موجود نه وي، مګر کیدای سي ځوانان وغواړي چې دا کار وکړي، خو دغه ټرانسلیټر څومره ورسره کومک کولی سي؟ بله، د ګوګل ژباړن ته که متوجه سو، په اروپا کې خصوصا په هالند کې اکثریت په دې ان دي چې وايي ګوګل ټرانسلېټ هیڅ کله نشي توانېدلی چې په بشپړ ډول د ژباړېدو توان ترلاسه کړي. هغه دا چې دغه ټرانسلېټ یو ماشین دی، هغه ټیک په ټیک ژباړه کوي. دا کوم اسناد، کوم ډاکومنټونه، کوم خبرې، کوم مقالې چې آنلاین شته، د هغو پر اساس دوی ټیک په ټیک لغاتونه ترجمه کوي. صحیح ده، اکثره کسانو جملې هم ژباړلې وي چې هغه جمله په صحیح ډول ژباړي، خو ژبه یو دا ساختمان نه لري چې هغه ساختمان په یو فرمول کې را ټول شي او هغه فرمول کې عملي شي. یعنی تر یو حده پورې به کومک وکړي هغه ځوانانو ته چې مثلا په خارج کې تحصیلات کړي وسي او غواړي چې پښتو ته کار وکړي، هغه کسان چې غواړي په نورو ژبو کې مثلا ځینې مواد چې شته هغه ترجمه کړي تر یو حده پورې. مګر ستاسو خبره د ماشین ژبه او د ماشین ترجمه خو ډېر فرق کوي او تر اوسه پورې ماشین په دې نه دی قادر سوی چې لکه انسانان غوندې دغسې ترجمه دې وکړي. په هر صورت زه باید درنو اورېدونکو ته ووایم چې دوی د اشنا راډیو نه د اشنا ټک پروګرام اوري. د نن شپې د اشنا ټک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې ګوګل ټرانسلېټ ته د پښتو ژبې اضافه کېدل څه ګټه کوي، څنګه موږ تاسو استعمالولی سو او د لا ښه کولو لپاره څه کولی سو. په پروګرام کې میلمانه را سره سید مرجان ځاځي صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر هم دی، او همدارنګه مختار احمد احسان صاحب دی چې د امستردام د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل دی او د لاروبل د ویبپاڼې د آنلاین کتابتون چلوونکی دی. درنو اورېدونکو تاسو همدا اوس کولی سئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. زه فکر کوم ځینې اورېدونکو لرو، وبګورو چې اول لاین کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ. السلام علیکم محترم نورزی صاحب. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. جعفری د زابل زحمت تر کومه نورزی صاحب، دا ډېر یو زیات د ویاړ او د فخر ځای دی چې د پښتو ژبې لپاره د نورو ژبو سره یو غټه مفاصله درلوده او اوس د نورو ژبو سره په داسې یو دغه کې مهم شبکه کې عیار شوله یا سره وصل شوله. نو دا نورزی صاحب ما د مېلمنو څخه پوښتنه دا ده چې دا تقریبا د پښتو مکمله په لدې دغه سره ژباړل کېږي د نورو ژبو سره، او بل دا یو رسمي نړیوال شکل هم پیدا کوي دغه پښتو ژبې، یعنې په بیني سطح باندې هم دا دې ته رسمي دغه ورکړل شوی که نه پرې ورکړل شوی. زما پوښتنه دا وه نورزی صاحب، نور مو وخت نه ضایع کوم. ډېره مننه کوم جعفري صاحب چې موږ ته همیشه ټلیفون کوئ او په پروګرامو کې برخه اخلئ. زه ګورم چې په دوام لاین کې که څوک وسي هغوی به هم واخلو، بیا به په ګډه د دوی پوښتنو ته ځواب ورکړو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ یا پوښتنه که کوم نظر لرئ مطرح یې کړئ. بله، ستاسو نوبت دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه که کوم نظر لرئ. وبخښئ ما ستاسو نوم پوره وانه اورېدی، که بیا تکرار کړئ ما ته. فضل هادي وردګ یم له کابل نه. فضل هادي وردګ صاحب، مهرباني وکړئ وردګ صاحب. مننه دغه تاسو مېلمانو ته سلامونه وایم. د مو پوښتنه دغه ده چې دغه ژبه د هغه ته وښتېدو کوم څه پیدا کړي، کومه ګټه ده په دغه غواړم چې زه پوه شم چې دغه مو سوال حل کوم. بله، مننه کوم وردګ صاحب چې ټلیفون مو کړی و. البته اول به راسو د جعفري صاحب پوښتنې ته. ځاځي صاحب دلته د معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو معین یو خبره کړې ده چې په دې کې د اول خو مبارکي ولې د نوم یې نه اخلم د لپاره چې د فیسبوک د پاڼې څخه زه د دوی لولم او فیسبوک پاڼې داسې نه معلومیږي چې
پبلیک یا عام خلکو ته د اجازه چې وی ګوري ماته نه معلومیږي خو په هر صورت دوی وایي چې 99% د معلوماتي ټکنالوژي د کارونکو برخه ده په دې کې یعنی په دې لاسته راوړنې کې او 1% چې دی هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت برخه ده یعنی د دې څخه دا مطلب اخیستل کیږي چې دولت په دې کې داسې کوم خاص څه نه دي کړي او دا که کړي هم دي هغه خلکو کړي دي چې استعمالوي هغه خلکو ته کړي دي چې خپل په سر غواړي پښتو ته کار وکړي او خدمت ورته کوي یعنی تاسو فکر کوئ چې دولت په دې کې کوم کار نه دی کړی؟ د نورزای صاحب زه خو داسې کوم پروګرام نه کوم داسې کوم پلان نه یا کوم داسې ستراتیژي نه د وزارت د مخابرات نه یم خبر چې دوی ګوګل ټرانسلېټ ته داسې اهمیت ورکړی وي زه فکر کوم دا خبره ډېره دقیقه ده چې 1% رول به وي د دوی یا به د ده نه هم کم وي یا څنګه چې تاسو وایي هغه 1% به هم داسې وي چې د وزارت کوم کارکوونکي دي هغوی پکې ونډه اخیستلې ده په ترجمو کې په ژباړو کې نو وزارت کوم داسې خاص ستراتیژي نه لرله چې د ګوګل دومره یو مهم پروګرام ته فوقیت ورکړي. بله او د جعفري صاحب پوښتنه ده به پښتو ژبه د نورو ژبو سیاله کې یعنی څه مفهوم ولري او که چیرې بیا هم دغومره چې موږ شاته پاتې اوس هم شاته پاتې یو او کار ته ضرورت شته؟ ګوګل یو شرکت دی او د دوی د ژبو خپل غلیظ کې اچول سره د ژبو ته خو خدمت کیږي خو د هغوی کوم بین المللي سطح کې د هغوی کوم رسمن کوم ګډون نه کیږي لکه د ملګري ملتونه نه دي کوم بل ځای نه شي ورته ژبه رسمي توګه هلته ومنل شي پښتو د یو ملت ژبه ده بین المللي ژبه ده په خپله لکه په دې لغت نظام نه پوهېږم چې بین المللي ژبې کومې وي دي خو هره ژبه چې زه یم چې تقریبا موږ 50 میلیونه نفوس لرو او د ګوګل او ورسره مایکروسافټ ورسره فیسبوک او ډېر غټ د ټکنالوژي شرکتونه دي دوی په دغه اهمیت نه پوهېږي چې دلته ډېر زیات یو غټ نفوس دی چې دغه ژبه استعمالوي کاروي لیکي لولي نو هغوی هم دې ته متوجه دي لکه څنګه چې تاسو اول کې وی چې ګوګل وی چې دا موږ د خلکو اړیکې یا د خلکو یا نور خدمات ورکو ولې چې هغوی پیږي چې دلته یو ډېر غټ نفوس د شته ژبه کاروي نو دغه لحاظ نه کوو ګورو دغه خلکو ته هم د خدمات وړاندې کیږي او بل ګوګل شرکت ته هم دا ګټه رسیږي ولې دا 50 میلیونه خلک لیک لوست مونږ وکړو او ګوګل د سره د ګوګل استعمال مونږ زیات کوو نو ګوګل شرکت ته هم ډیره ګټه رسیږي. بله ډیره مننه کوم خدای دې وکړي چې د جعفري صاحب پوښتنه ځواب شوی وسی او همدارنګه فضل العادي وردګ صاحب هم دغه پوښتنه کوله چې ژبې ته په څه فایده وکړي یعنې ژبې ته څه فایده کوي څه فکر کوئ احسان صاحب څه ګټه کوي یعنی یو خدا دی چې د ګوګل ژبه سوله یا په ټکنالوژي کې به یي خو ځینې کسان بیا دا خبره هم کوي چې پښتو کې مثلا ترجمې چې کېږي هغه درستې ترجمې نه وي یا ډېر په اصطلاح تحت اللفظي ترجمې کېږي تاسو خو یو ویبپاڼه هم چلوئ فکر کوئ چې دغه به دا مشکل لا پسې زیات کړي او که چیرې کم به کړي؟ بلې نه دا مشکل به بې له شکه چې ډېر کم شي غواړم د هنګري یا چې مجارستان هم ورته وایي همالته ژبپو اندراس کورنای په دې اړه یوه څېړنه کړې ده ګوري په ټوله نړۍ کې مجموعاً 9000 ژبې شته تقریبا 9000 ژبې شته چې له دغه جملې څخه یې د ده په وینا 15 سلنه چې 350 ژبې کېږي یوازې دغه 350 ژبې دغه امکانات لري چې هماغه خپله ژبه ټکنالوژي سره یو ځای کړي او نن ورځ دغه ځای موږ تاسو ټول ته راکړی دی چې پښتو د دغه ډیجیټل شویو ژبو په کتار کې لومړنی ګام کښېښوی او بل ټکی یې دا دی د څېړنې چې وایي په 2 ساعتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سلګونو ژبې له منځه دي په بشپړ ډول هماغه ژبې نن څوک لولي نه یې وایي او د پښتو ګوګل ژباړن ته ورزیاته شوې ده دا بې له شکه ګټه لري او دا دغه ځای راکوي چې پښتو به تل تر تله وي.
بله او دغه د ترجمې په برخه کې چې ځینې خلک وایي چې مثلا صحیح ترجمه نه کیږي، اوس هم دغسې چې خلک یې کوي مثلا تحت لفظي ډېره ترجمه کیږي، یا مثلا بعضې لغتونه چې په پښتو کې نسته کوشش کیږي چې مثلا نوي لغتونه ورته جوړ سي چې هغه هم داسې په معیار برابر نه دي. دغه مشکل به لا پسې ډېر کړي او که څنګه؟ ولې ما پخپله یوه جمله په ګوګل ټرانسلیټ کې ولیکله چې زه په انګریزي کې، البته دا په فیسبوک کې مې هم اچولې ده، د ویو په پښتو فیسبوک کې د نن شپې د اشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې هیله ده چې زموږ پروګرام ته غوږ سئ. ما ولیکل چې هیله ده چې زموږ پروګرام واورئ، هغې برقه ماته ترجمه کوي، یا هم ولیکله چې هیله کوو چې زموږ پروګرام زموږ خپرونه واورئ، هغې بیخي برقه هم ترجمه کوي. دا تقریبا 4-5 ځلې ما دا اقدام وکړي چې زه به دا یوه جمله به لیکم، هغه هم سم نه راته ترجمه کوئ. دا خو دا معلومیږي چې یعنې ډېرې ستونزې لري او دغه ستونزې خو په پښتو ترجمې کې اوس هم موجود دي. آیا فکر کوئ چې دغه ستونزې به ډېرې کړي د دغسې ترجمو سره او که څنګه؟ له بده مرغه باید ووایم چې پښتو د پښتو معیاري سیستم تر اوسه پورې وجود نه لري. یعنی یو سم معیاري سیستم نه لرو او دغه ګوګل ژباړن ته چې کومه پښتو زیاته شوې ده، دا د هغو ځوانانو زیار دی چې د انټرنیټ له لارې یې په خپل تفریحي وخت کې کوشش کړی دی چې څونه یې په وسه کېږي هغومره لغاتونه او جملې وژباړي. هر ځوان د هغه خپلې پوهې پر اساس دغه کار کړی دی او د هغه ټولو کارونو ګټه همدغه د نن د پښتو ورزیاتېدل دي او دا چې پښتو به معیاري سي او که یا په دې کې به مثبت ګام کېښول سي، که یا ګوګل ټرانسلېټ له بده مرغه په دغه کې ډېر مثبت ګام نسي لرلی. ګورئ که د هالندي ژبې په ګوګل ټرانسلېټ کې که د هالندي ژبې ته متوجه سو، هلته هم دا ستونزې شته. هلته هم که څوک وغواړي چې د انګلیسي یا فرانسوي څخه کومه جمله هالندي ته واړوي، هغه په صحیح ډول نه ترجمه کوي. یعنې دغه ماشینونه د ګوګل ژباړن غوندې ماشینونه به له بده مرغه تر ډېره وخته دغه ستونزې ولري. نیمګړتیاوې به یې کمې سي خو فوق العاده ژباړه به ونه کړای سي. ډېره مننه کوم احسان صاحب. ځاځي صاحب، زموږ اورېدونکي شاهجهان کلیوال لیکلي دي چې پښتو به هغه وخت کامیابه سي د دوی په نظر باندې چې مکتوبونه په پښتو ولیکل سي، وزیران دي، رئیسان دي، والیان دي او دوی په پښتو خبرې وکړي. آیا فکر کوئ چې دغه پښتو ټرانسلیټ به تر یو حده پورې کومک وسوایي چې وکړي په دې برخه کې؟ یعنې خلک به دې ته تشویق کړي چې پښتو ولیکي، پښتو ووایي. آیا فکر کوئ چې تر یو حده پورې تاثیر به ورباندې وکړي؟ نورزی صاحب، زه خو ښه نفر نه یم چې دغه ځواب ورکړم، خو ما په خپل نظر نه دومره مستقیما دومره ګټه ونه رسوي. ولې چې د ګوګل ټرانسلیټ که موږ هغه اپلیکیشن یې وګورو، که د استعمال یې وګورو، هغه تر انټرنیټه پورې محدوده ده، تر موبایله پورې محدوده ده. نو موبایل کې چې موږ کوم کارونه کوو، هغه کې د هغه د ژباړې کې به موږ سره ګټه وکړي. په کمپیوټر کې چې موږ، په انټرنیټ کې چې موږ کوم ارتباطات نیسو، په هغې کې به ترجمې کې به موږ سره ګټه وکړي. خو د داسې مکتوبونو او د کتابونو د ترجمې کې به بیا د ګوګل ټرانسلیټ به صحیح شی نه وي چې هغلته موږ لاړ شو یو کتاب یا پاڼه یا کوم شی موږ ترجمه کوو. د ګوګل ټرانسلیټ خپل استعمال چې دی هغه په خپله محدوده غونته ده په انټرنیټ کې هم. نو زموږ د یا په افغانستان کې یا په کوزه پښتونخوا کې چې پښتو خلک یا په ټیټ نظر ورته ګوري، لکه کوزه پښتونخوا کې یا هم په افغانستان کې، نو هغه یا حکومت ورته کوم پلان نه لري چې هغه کې د ژبې د پښتو د ژبې د وده لپاره مکتوبونو ته یا پوهنتونونو کې د کوم ځای ورکړي. نو هغه کې زه فکر نه کوم چې داسې مستقیما په ګټه ورسوي. بله، زموږ یو اورېدونکي مطیع الله پیغام لیکلی دی چې تر هغو چې پښتو ژبه په ادارو کې غني نه سي، نو دا به ډېر مشکل وي چې فیصله پښتو ژبې لپاره دی کوم داسې کار وسي. په هر صورت احسان صاحب، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ زموږ یو اورېدونکي لیکلی دی چې پښتو ګوګل چا کار وکړي، یعنې چا پښتو په ګوګل ټرانسلیټ کې شامله کړله. کیدای سي په دې باره کې تاسو البته د ځوانانو ته اشاره وکړه، خو نومونه نه اخیستل کیږي. یعنې دا د ټولو مجموعي کار دی او که څنګه؟ بله، په ځانګړي ډول باید ووایم چې دا د ټولو پښتنو ځوانانو او د هغو کسانو چې پښتو یې زده وي
د هغه ټولو کار دی. یو تن یا یو ګروپ د 15 یا 10 نفر ګروپ ته دا کار نسو خاص کولای. بله او ځاځي صاحب تاسو فکر کوئ چې د لغاتو په ذخیره کې یا د لغاتو په ډیرولو کې دغه مرسته کولی سي او که څنګه؟ زموږ یو بل اورېدونکي البته دا پوښتنه کړې ده، ځلاند عابد نومیږي. زه پوښتنه وبخښئ سم پوه نه شوم. دوی وایي چې د دوی پیشنهاد دا دی چې باید لغتونه ډیر سي او آیا ګوګل ټرانسلیټ کولی سي په دې برخه کې مرسته وکړي؟ ګوګل ټرانسلیټ د یو میکانیزم نه کار کوي چې انګلیسي کې به لغتونه وي او هغه په ترجمه کې پښتو ته او بیا هغه ذخیره د په ژباړه کې استعمالېږي. څومره لغتونه چې په انګلیسي په دغه جملو کې چې ما لیدلي دي هغه زیاتره د عام فهمه غونډې جملې دي. هغه ډېر د ساينسي او د طب او د دغه لغتونه نه دي چې هغه کې مونږ یې چې ولا دا باید یو نیولوژیزم استعمال کو. څومره ولې چې انټرنیټ زیاتره کوم پروګرامونه شي هغه په عام فهمه عام انګلیسي کې لیکل شوی دي، نو هغه عام انګلیسي نه چې کله مونږ عام پښتو ته ورژباړو نو زه فکر نه کوم چې د کې به کوم نوی نیولوژیزم لغتونه اضافه شي ورکړي. بله ډېر مننه کوم ځاځي صاحب. زموږ بل اورېدونکي امرالله جان عرب په نامه دی، دوی د غزني د ولایت نه لیکلي دي چې دغه به د محصلینو ستونزې هوارې کړي. احسان صاحب تاسو خو په خپل هلته تحصیل کوئ په هالند کې، فکر کوئ چې دغه به د محصلینو سره مرسته وکړي، خصوصا هغه محصلین چې په کېدای سي مثلا د نورو ژبو څخه کوم اثار ولولي یا مثلا کوم کتابونه ولولي، نو هغوی به ډېر مشکل وي چې هر دقیقه ډکشنري ته ولاړ سي یا قاموس ته ولاړ سي، نو د دې څخه به استفاده کوي. آیا فکر کوئ چې دغه به ګټور وي ورته؟ بالکل بلا شک دا ګټور دي. دلته که یو مثال یاد کړم، دلته په هالند کې ځینې ملګري لرم چې هغوی دلته همدلته په هالند کې زیږېدلي دي، خو د پښتو د کولو سره ډېره مینه او علاقه لري، او کله چې کوم لغات پښتو ته اړوي نو له نور ملګرو څخه به پوښتنه کول او سل نن څخه له دغه ستونزې څخه خلاص، ځکه د ګوګل ټرانسلیټ له لارې مستقیما خپله کولی شي چې هماغه توري پښتو ته واړوي. بله ډیره مننه کوم. درنو اورېدونکو ته باید وایم چې دوی د اشنا راډیو نه د اشنا ټیک پروګرام اوري. د نن شپې د اشنا ټیک په پروګرام کې د ګوګل ټرانسلیټ په اړه باندې خبرې کوو چې پښتو ور اضافه شوې ده. په پروګرام کې میلمانه را سره سید مرجان ځاځي صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر هم دی، او مختار احمد احسان صاحب دی چې د امستردام د پانتون د اقتصاد د پوهنځي محصل دی او د لاروبر د ویب پاڼې د آنلاین کتابتون چلوونکی هم دی. وبګورو چې زموږ سره په ټلیفون کې دا ځلې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه که کوم نظر لرئ لاندې موږ ته مطرح کړئ. ژوندی اوسئ وروره. زما شینواري صاحب مهرباني. تاسو ټول مني. تشکر، سلامت اوسئ. خوشحاله شو دا خو یو لوی کار شوی دی چې هر څه دغه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، خدای دې اجرونه ورکړي. خو د دې نو دغه پوښتنه ده دغه چې یعنی هغه کومه ژبه ده چې دغه مشکل نه لري، لکه اوس نن سبا کې پښتو، یعنی دا هغه د تجربو نه موږ څنګه استفاده کولی شو، لکه څنګه چې په دغه ګوګل کې شامل کړه، یعنی دغه نیمګړتیاوې به دغه ځوانان څنګه د منځه ویسي. داسې یو هغه نشي کولی چې هغوی سره نږدې یو ټیم چې مقرر کړي او دغه شرکت سره نږدې نه کار وکړه چې دغه ستونزه چې دا اوس کومه ده دغه نیمګړتیا ختمه شي او نور مخ نه نیسم. خوشحاله ډېره مننه شینواري صاحب. ډېره مهمه پوښتنه وه. رښتیا هم د دغه ستونزو د حلولو لپاره باید څه وسي او آیا کیدای سي چې داسې یو اداره فعاله سي چې په دې برخه کې کار وکړي. زیاتره ملکو کې د ژبې د پیاوړي کېدو لپاره، د ژبې د غني کولو لپاره، د ژبې د سمولو لپاره، معیاري کولو لپاره ادارې موجودې وي او دوی کار کوي. د ټکنالوژي په برخه کې هم، په نورو برخو کې هم، خصوصا په اروپایي هیوادو کې به دا ډېرې. څه فکر کوئ ځاځي صاحب؟ اول به تاسو درس ما چې آیا کیدای سي داسې یوه اداره جوړه سي یا ځوانان باید څه وکړي چې دغه مشکلات چې دا ستونزې نیمګړتیاوې چې شته دا حل سي؟ بلې نورزی صاحب لکه نورو هیوادونو کې چې تر څو زه خبر یم په فنلند کې یوه ژبه ده، هغه دپاره چې کله ګوګل ټرانسلیټ دا کار کوله نو طریقه همدغه وه چې لکه دا اوس چې موږ تاسو یې کوو چې په رادیوګانو کې، په تلویزیون کې او په نور ټولنیزو رسنیو کې په دغه غږېدل چې دا ژباړې څنګه دقیقې کړي، څنګه نور یې ښې کړي. دا پروګرام چې و دا ګوګل ټرانسلیټ او مدني ټولنو په خپل طرف نه وکړه.
نو کته لکه هم موږ دا وایو چې دا ګوګل ترانسلیټ د زیاتره کار چې دی دا ټولنې کړي د خلکو کړي دی د زیاتره د ځوانان څنګه احسان صاحب ذکر کا دوی کړي دی نو امکان لري چې د ځوانان په دې ترجمه کو په ژباړه کې نور هم کار وکړي او نور هم د صحیح کی څومره چې صحیح کېدلی شي څومره چې نور ژبه کې صحیح شوی دي خو دویم طریقې دا ده چې حکومت د یو ټیم جوړ کړي چې هغه په دې کې او په دغه ژباړه کار وکړي نو اورور شنواري صاحب چې پښتنه وکړي چې یو ټیم باید ګوګل کمپنۍ سره یا ګوګل شرکت سره کینی او نږدې نه د مشکلات حل کی په دې کې ما په خپل پروس کال اندر د ګوګل ترانسلیټ پروګرام منیجر سره یو څور ایمیلونه راغلل خو د معلومي چې هغه د کوم فن نه لري د پیسې ورته نه لري چې هغه دا رقم ته کار وکړي خو دا کوم پروګرام چې دوی جوړ کړی دی کوم پروګرام چې د ژباړې خلک کوي دا هم ډېر ښه پروګرام دی او د په وسیله هم خلک کولای شي چې ډېر په اسانه طریقه دا کوم مشکلات چې مونږ په ژبه کې دي یا نور په ژبه کې دي دا حل کړی شو یوه بل خبرې ته نورزی صاحب اشاره وکم په دې ګوګل ترانسلیټ کې یو خاص د یو فیچر دی هغه دا چې نه تنها تاسو کوم لغتونه چې لیکو هغه ژباړي بلکې د ویب سایټو ادرسونه هم کوم ولیکو هغه باستا ویب سایټ مونږ ته په پښتو ژبه کې ترجمه کوي مثال په توګه یو ویب سایټ مونږ چې هغه ټول په انګلیسي کې دی هغه غواړي چې مونږ په پښتو کې وګورول شي یو کس دوی چې په انګلیسي په نه پیږي چې دا څه لیکلي دي نو هغه بس ادرس دی ویب سایټ په د ګوګل ترانسلیټ کې ور واچوي نو بیا ګوګل ترانسلیټ هغه بس ویب سایټ درته پښتو ته ترجمه کوي یا نور ژبه نه پښتو ته کې پښتو نه نور ژبه ته کې نو دا په خپل یو ډیر غټ خدمت چې پښتو ژبه ته کېږي او د ټولنې ته کېږي بله ډیر مننه کوم احسان صاحب څنګه کېدای شي چې ځوانان د نورو ځوانان څخه لکه مثلا ستاسو نه چې هم په پښتو ترجمې کوي هم په پښتو لیکنې کوي هم هغه د پاڼې یو برخه چلوي څنګه کېدای شي چې د ځوانان چې مثلا کولی شي یا استعداد لري یا ظرفیت لري دوی هم داسې لکه تاسو غوندې کار وکړي د اساس تجربې څخه ځوانان څه زده کولی شي بله ټول هغه کسان چې پښتو په صحیح ډول لوستلی شي او لیکلی شي هغوی کولی شي چې د ګوګل کمیونټي د ګوګل ترانسلیټ لپاره همالته هغه انګلیسي جملې او توري لغاتونه هغه ټول په پښتو واړوي څومره چې په واسه پروي خپل تفریحي وخت کولی شي چې هماغه وژباړي او علاوه پر دې باید کوشش وکړو چې په انلاین نړۍ کې په ویب سایټونو او په فیسبوک او په ټویټر او په انستګرام کې پښتو ولیکو ځکه د ټول ویب سایټونو څخه همدغه د مقالو او د همدغه فیسبوک د لنډو پوسټونو پر اساس هم ګوګل ترانسلیټ معلومات راټولوي او د هغه ژباړې د ترسره کولو لپاره کاروي بله او د ژبې معیاري کولو په باره کې مو خبرې وکړلې د ستونزو په باره کې مو خبرې وکړلې هلته په هالند کې آیا په خپله د هالند حکومت په دې کې کوم کار کړی دی کوم اقدام کوي کوم داسې ټولنه موجوده ده چې د ژبې د ودې لپاره د ژبې د سم استعمال لپاره کار وسی او د نور ژبې لغتونه کم راځي هغه په صحیح توګه راسي ژبې ته یا که نوي لغتونه جوړیږي هم هغه د ټول په خوښه جوړ سي یا په سمه توګه جوړ سي آیا داسې اداره شته په هالند کې چې دا کار وکړي؟ بله و هالند خپل دوه رسمي ژبې لري یوه یې هالندي ده او دوهمه یې فریس نومیږي هالندي ژبه تقریبا 90% هالندیان وایي هغوی خپل ځان ته خاص ځانګړي ارګان لري چې هغه د هالندي ژبې ګرامر هر کال نوي کوي ټول نوي لغاتونه چې د واتساپ یا فیسبوک کې نوي هلکان نوي ځوانان کاروي هغه تر ذهن باسي او بیا هر کال په پیل کې هغوی ځان ته شرایط لري چې دغه نوي لغات موږ خپل قاموس ته ور اضافه کړو او کیا بله ډیره مننه کوم واقعا هم دغسې یو اقدام باید
په افغانستان کې هم وسی څنګه ځاځي صاحب فکر کوي چې د داسې د پښتو د ټولنې د بیرته فعال کولو یا د داسې ټولنې د فعال کولو چې هر کال لکه څنګه چې اوس احسان صاحب ویل چې په هالند کې کښیني او په نیو لغتو باندې بحث کوي، ګرامر ته تغییر ورکوي، نوي شیان چې راځي د هغه لپاره لغتونه برابروي. آیا فکر کوئ چې داسې ټولنه باید جوړه سي او کار وکړي په افغانستان کې تر څو چې پښتو ژبه په هغه سوچه توګه یا په هغه سمه توګه استعمال سي او د نور لغتونو د جذبولو امکان هم ولري خو خپله ژبه هم وساتل سي او ګرامر او ټول شیان مراعات سي؟ بله نورزی صاحب داسې ادارې ته خو رښتیا هم ډېر ضرورت دی چې هغه د ژبه داسې په یوه ځای کې راولي. ولې دلته که موږ ګورو کوزه پښتونخوا خپل کوم سټنډرډ لري او افغانستان کوم خپل سټنډرډ لري، د دې ځای ژبپوهان د هغوی ځای هغه نه مني کله زیات وخت هم نه، خو داسې اختلافات بیا هم په هغې کې شته دي، د هغې دي یاګانې بدلې دي، موږ یاګانې جدا دي. نو یوه اداره چې دا دواړه سره یو کی او موږ د زیاتره مشکلات په ګرامر کې دي یا د نوي لغتونو خپلولو کې دي، په دې کې ډیره زیاته مرسته کولی شي او دې ته ډیر زیات ضرورت هم چې نه تنها موږ د نوي لغتونو چې په کمپیوټر کې په انټرنیټ کې جوړیږي هر ورځ جوړیږي او نورې ژبې هغوی یې همدغسې خپلوي هغوی ته کومه بل لغت ورته جوړوي. نو داسې یوه اداره موږ هغه ته نه تنها هغه ته نشته دی بلکې ډیر زیات داسې لغتونه چې په طب کې او په انجینرۍ کې او په نور ریاضیاتو کې موږ هغه ته نه لرو او هغه ته اوسه پورې یا ژباړل شوي دي یا که ژباړل شوي دي بیا د هغې استعمال دپاره کوم داسې پروګرام نه کار نه ده شوی داسې ملي سطح کې. نو داسې ادارې ته رښتیا هم د افغانستان په سطح کې یا دغه منطقې په سطح کې ډېر زیات ضرورت شته. بله ډېره مننه کوم ځاځي صاحب. احسان صاحب د پروګرام آخري شیبې دي، ډېرو خلکو تبریکي ویلې د ټولو پښتنو ته او ټولو کسانو ته په اصطلاح تبریکي ویلې ده چې په دغه برخه کې کار هم کړی دی. تاسو د یو ځوان په صفت باندې څه احساس کوئ؟ آیا فکر کوئ چې په دې کار سره به موږ تاسو لا په دې نور هم قادر اوسو چې خپل ژبې ته کار وکړو؟ ستاسو خپل دغه هغه ستاسو احساس څه دی په دې برخه کې؟ بله احسان صاحب. بله زه خپل بیا اندازې زیات خوشحاله یم چې نن مې دا خبر واورېدی، ځکه د خپل په هالندي پوهنتون وایم خو خپلو هم محصلینو ته مې دا نن د په ویاړ وویل چې د ګوګل ټرانسلېټ کې د هالندي تر څنګ دا د پښتو هم وینم. ډېر د خوشحالۍ احساس دی. دا ګام کښېښول سو خو باید هېر نه کړو چې موږ ټول ځوانان باید ډېر نوره خواري وکاږو چې پښتو په ګوګل ټرانسلېټ کې ډېره نوره غني کړو. بله یعنی دا د ټولو مسؤلیت جوړیږي، د پښتنو مسؤلیت جوړیږي چې خپل ژبې ته کار وکړي او څنګ ته لکه څنګه چې تاسو ویله خپل د ژبې د غني کولو لپاره نور هم کار وکړي. ځاځي صاحب د ټکنالوژي په برخه کې البته تاسو ویله چې دا ډېر لوی تغییر به کیدای سي چې راولي، خصوصا د ګوګل د شرکت په کوم پروګرامونو کې یا په کوم خدماتو کې چې دوی وړاندې کوي په هغه کې به په ټول کې استعمال سي. څه فکر کوئ چې په دغه کار سره څومره موږ تاسو به په دې وتوانیږو چې د ټکنالوژي نه د نورو سهولتونو نه په ښه توګه په مثبته توګه استفاده وکړو، البته خپل په ژبه کې مهرباني وکړئ؟ بله نورزی صاحب یو خو اول چې دا خبر مننه واورېده خوشحال شوم، خو دومره ډېر خوشحال نه شوم ولې چې موږ ژبه ډېره وروسته پاتې ده. نورې ژبې که د منطقي ژبې ته وګورو هغوی ډېر پرمختګ روان کړی دی، فارسي ژبه ده او اردو ژبه ده چې خلک ډېر سپک نظر هم ورته ګوري چې دوی خپل هغه نه لري، تاریخ نه لري او خپل استعمال ډېر کم دی، خپله خلک د هغې نه لولي نه لیکي، خو د هغوی استعمال هم که تاسو وګورئ په ټکنالوژي کې هغوی ډېر تیز روان دي. د ګوګل ټرانسلېټ پښتو خپلول یا پښتو خپل ذخیره کې اچول دا خپل غټ کار دی، خو که موږ وګورو په ټکنالوژي کې دومره نوښتونه روان دي چې هغه کې پکار دی چې موږ دا رقم ته میاشتې کې یو شی همدا رقم ته موږ یو نوښت موږ هم وکړو، نه تنها په ګوګل کې، په مایکروسافټ کې، په فیسبوک کې، په اوریکل کې
او په ډیټا ساينسز کې ډیر زیات کار دی چې هغه کې باید موږ ژبه ډیر پرمختګ وکړي. نو هم خوشحال یم او هم لږ خفګان په درازي چې موږ کار چې ډیر کار کړی وای په مسافرې چې هغه موږ ته مسافرې نه کړی، خو بیا هم د معلومیږي د کار نه معلومیږي چې ځوانان دا رقم د غټ کارونه هم په خپل مټو کولای شي او ان شاء الله دا رقم ته باینده کې ډیر غټ خبرونه دي پښتو دی ټیکنالوژي کې د استعمال. بله مننه کوم سید مرجان زاده صاحب ساسنه او همدارنګه د مختار احمد احسان صاحب مننه کوم چې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. درنو اوریدونکو تاسو ټول مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس کچيري تاسو غواړئ په دې باس کې نوري هم پوښتنې وکړي او خپل نظریات مطرح کړئ نو تاسو موږ د فیسبوک پاڼې ته تلای شئ. اول ته د نن شپې د اشنا ټک د پروګرام ته موضوع تر لاندې خپل نظر خپل پوښتنې لیکای شئ او که پروګرامونه یې اورېدلی یو ساعت وروسته به بیا دغه پروګرام په تکراري بڼه تاسو ته خپور سي او دغه پروګرام تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب پاڼې له طریقه هم واورئ او خوند ورنه واخلئ. زه او زما نور همکاران به ستاسو نه رخصت واخلو، په یو څو شېبو کې به زموږ د دري ژبې همکاران راسي او دوی به خپل پروګرام تاسو ته وړاندې کړي. تر بل پروګرام پورې د خدای په امان.